کوپره د شکرې ناروغۍ له منځه وړي. ګرانو مینهوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. تاسو دا وخت ګورئ پښتو ټي وي چینل کې، مو تر اوسه دا چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې سره د ګنټۍ نشان هم ووهئ. کوپره د وزن د کمولو سره هم مرسته کوي، ځکه په خوړلو سره انسان زر د مړښت احساس کوي. د وزن د کموالي لپاره کم خواړه خوړل تر ټولو اړین دي. کوپره هغه میوه ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ګڼ مینهوال لري، خو کیدای شي په افغانستان کې تر اوسه دغه میوه ډیره نه وي دود شوې. د کوپرې د منځ اوبه د بشر لپاره د طبیعت تر ټولو ښه ډالۍ ګڼل کیږي. دغه اوبه په خپل ترکیب کې په زیاته کچه ویټامینونه، معدني مواد، امینو اسیدونه، کاربوهایدریت، انټي اکسیدان، انزایمونه، مغذي مواد او نورې ګڼې ګټې لري. په ټوله کې ویلی شو چې د کوپرې اوبه د هغو موادو او منرالونو درلودونکي دي چې د بدن لپاره ګټور دي. د کوپرې اوبه د تندي د منځه وړلو لپاره ګټور دي، نو د اوړي په ګرمو ورځو کې یې څښل در سره مرسته کولی شي. د اوړي په ګرمۍ کې انسان د خپل بدن یوه زیاته اندازه اوبه له لاسه ورکوي، نو که د کوپرې له اوبو څخه ګټه واخلئ نو په اسانۍ سره کولی شئ چې د خپل بدن اوبه پوره کړئ. که د شکرې له ناروغۍ کړېږئ نو د منځه وړلو لپاره یې اصلي نسخه د کوپرې اوبه دي. د کوپرې اوبه په خپل ترکیب کې په زیاته اندازه ویټامین بي کمپلیکس، امینو اسیدونه، انزایمونه او ویټامین سي لري. د کوپرې شیدې د ډېرو ناروغیو لکه د ستوني درد، د معدې زخم او نورو لپاره تسکین بخښونکي دي. څېړنو ثابته کړې هغه کسان چې د بډوډو ناروغۍ لري او یا هم د بډوډو شګې نو د منځه وړلو لپاره یې د کوپرې شیدې ګټورې تمامیږي. دغه راز د کوپرې اوبه چې د معدني موادو په تیره بیا د پوتاشیم مګنیزیم سرچینه بلل کیږي، په بډوډو کې د ډبرې د جوړېدو مخه نیسي. له همدې کبله روغتیا پالان د هغو کسانو لپاره چې د بډوډي په دوامداره ډول شګې جوړوي د کوپرې اوبو توصیه کوي. د غوړو اسیدو نیمایي په زنځیري ډول د میکروبونو او ویروسونو ضد دی، په کوپره کې موندل کیږي. که د کوپرې اوبه په دوامداره ډول وڅښل شي د بدن دفاعي سیستم هم پیاوړی کوي. ډیره مننه ملګرو چې ویډیو مو تر پایه راسره وکتله. که ویډیو مو خوښه سوي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ. نور مو وخت نه نیسم، خدای په امان.